یک چند روز گم بندازم تو برو در فامیل ما اول بده که یک اختطاف کردن. دیگه ما آمدم من فامیلش یک در جریان ماندم باز ما کتی یک 5 دفعه در ارتباط بودم بس یک دو خط عکس ما را گرفت باز برای از اون نفر که در ایران به مو رایی کرد. امریکا را زنگ زدیم دو تا برادرای عزیز دو تا بچه های دیگه پیسه رایی نکردن. همین اشتباه را کردیم دیگه هیچ وقت این کار را تکرار نمیکنیم. ډیر تحقیق نه وروسته دا وویل چې ما خپل ځان خپله پټ کړی و او زما سره په دې کې همکاره د ده د ما زامن وه چې د خپل فامیل څخه یې پیسې غوښتلې. معلومه کس چې ځان یې خپله د پیسو لپاره اختطاف کړی و او له خپلې کورنۍ څخه یې د پوښتنو غوښتنه کوله. دغه کس وایي ورونه یې په بهر هیواد کې وه، غوښتل یې پیسې ورنه راوغواړي او دلته خپل ځان ته کاروبار ورباندې جوړ کړي. د ځان د اختطاف په تور نیول شوی کس زیاتوي له ورونو څخه یې 20,000 امریکایي ډالر غوښتل خو بریالی نه شو. هغه د خپل ځان د اختطاف قضیه داسې بیانوي. این قضیه را من خودم از برادرایم پول تلبیستم از امریکا. دیگه برادرایم گفت که ما فعلا نداریم دیگه برو خودت یک کار کو. من اینجا میخواستم یک کاربار یا جور کنم دم 1 سال بیکار بودم دیگه به خاطر از امو میخواستم یک دکان جور کنم دیگه و برادرایم گفت ما حالا فعلا پیسه چیز نداریم دیگه برو یک کار کو. دیگه باز من این کار خودم کردم دیگه دولت هیچ وقت در عرصه ما کدام چی نیست ملامت چیز نیست دیگه ما این کار خودم ما کردیم دیگه باز من امرای رشاد هماهنگی کردم گفتم که اینو یک کار میکنیم من خود یک چند روز گم بندازم تو برو در فامیل ما اول بده که یک اختطاف کردن دیگه باز فامیلمون پشتم گشت و دولت در جریان ماند دیگه باز دولت که در جریان شد دیگه باز او وقت که برای فامیل ما مسیج میکردن که پول رایی کو باز فامیل ما پول رایی نکرد گفته که ما پول چیز رایی نمیکنیم دولت در جریان است خودش پیدا میکنه دیگه باز ما وادار به می شدیم که بیاییم خود به دولت تسلیم کنیم پیش از اینکه جرم ما زیاد شود. هغه وایي په یو گاوند هیواد کې یو ملګری درلودی. د هغه په واسطه کورنۍ ته زنګونه وهل ترڅو پیسې ورته ولیږي خو کورنۍ مربوطه حوزې ته له عرضې کولو وروسته حق معلومه کس خپل ځان خپل امنیتي ځواکونو ته تسلیم کړی او نوموړی په خپل جرم اعتراف کوي. نفر صمیم نام بود در ایران بوده دیگه همراه از امام هماهنگی کرده بودم که تو از ایران باز مسیج کو برای فامیلم که بچه تان پیش ماست پیسه بر ما رایی کن دیگه باز امو از اوجا مسیج میکرد دیگه یک بچه مامای دیگه این بود که در اوجا پیش ما یک دفعه آمد در جلال آباد یک دفعه پیش ما آمد امو یک دو قطع عکس های مرا گرفت دیگه باز با از پیش ما رفت دیگه امو یک دو قطع عکس مرا امو گرفت باز برای از اون نفر که در ایران به مو رایی کرد دیگه باز خودش رفت دیگه پیش ما نبود. حق معلومه کس چې ځان یې اختطاف کړی یو بل کس هم ورسره نیول شوی چې هغه له ده سره په دې برخه کې مرسته کوله. هغه د قضیې په تړاو داسې وایي. ما میخواستیم که از امریکا به ما پیش از این قضیه پیسه رایی کنه که ما یک دکان جور بکنیم ولی امریکا را زنگ زدیم دو تا برادرای عزیز دو تا بچه های دیگه پیسه رایی نکردن ما گفتیم خیلی باش که نمی کار بکنیم که خدا خیلی گفت خیلی من خدا گم بندازم تو برو در خانه ما بگو که ما اختطاف شدیم ما رفتم در خانه شان جریان یارا گفتم دیگه فامیل ازی باز آمد دوزه و یا چی کرد و از واقع خبر نبودن کس خبر نداشت دیگه ما آمدم من فامیلش در جریان ماندم باز ما کتی یک 5 دفعه در ارتباط بودم بس. دواړه نیول شوي کسان په خپله کړنه پښیمانه دي. خواستم از امارات اسلامی همی اشتباه کردیم از خاطر بیکاری و فقر بیچارگی بود همی اشتباه را کردیم دیگه هیچ وقت این کار را تکرار نمی کنیم دیگه از امارات اسلامی خواهش داریم که
ما را الا کنه دیگه ای بده، دیگه ای کار نمیکنیم هیچ وقت. به نمی اشتباه را کردیم دیگه، ای اشتباه را در عمر در زندگی نمیکنیم دیگه. خواست ما از دولت همی است که ما را رها بکنن. ما بچه های نیستیم که جای ما مثلا اینجا باشه دیگه. خدا توفیق عمل بده دیگه، این کار را هیچ وقت در زندگی نمیکنیم. د کابل له امنیې قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست بیا د هغه کس په تړاو چې ځان یې خپله اختطاف کړی و له سلام پریس سره په خبرو کې وویل دا یو کس و چې ځان یې پټ کړی و او نوم د اختطاف یې ورته ورکړی و چې دلته کسان موږ ته عارض وه چې داسې زموږ یو نفر اختطاف شوی دی. خو بیا د مجاهدینو د کوشش څخه وروسته بیا دا سړی را پیدا سو. دا سړی چې را پیدا سو نو بیا مو تحقیق ترېنه وکړ او تحقیق کې دا وویله، بعد د ډېر تحقیق نه وروسته یې دا وویله چې ما خپل ځان خپله پټ کړی و او زما سره په دې کې همکاره د ده ما زامن وه چې د خپل فامیل څخه یې پیسې غوښتلې او خپل فامیلي مشکلې و. خو بیا د هغه څه مو بیا د نفر گرفتار کړي او نظارتخانې ته مو واچوئ او عدلیې او قضایي ارګانونو ته بیا وسپارو. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست له خلکو غواړي چې خپلې کورنۍ ستونزې خپل حل کړي او امنیتي ځواکونه پرېږدي ترڅو نورو واقعاتو ته رسیدګي وکړي. دا امنیتي ځواکو ته او حکومت ته دا یو قسم تکلیف دی او یو قسم د وخت ضایع کول دي. باید د عام ولس دې ته متوجه شي چې خپل فامیلي مشکلات دي په خپل فامیل کې سره حل کړي او که نه او د هغه څه وروسته دې عریضه وکړي چې د حکومت طریقه څخه ورته حل شي. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست وایي هغه کس چې خپله یې خپل ځان اختطاف کړی و په خپل جرم اعتراف کړی او دوسیه عدلیه او قضایي ارګانونو ته لیږل شوې.